الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد اوس چې د نون ساکین او تنوین د پاره احکام بیانېږي. نون ساکین خو تاسې پیژنئ چې نون ته وایي هغه نون ته چې د بره په سکون راغلی او نون یو ټکی لري، او تنوین دوه زیرونو او دوه زورونو او دوه پیشونو ته وایي. د تنوین معنی دا نون جوړول. دا نون ساکن او تنوین چې دی په احکامو کې یو شی دی، او د تنوین اواز هم د نون په شان اوازي، ځکه تنوین دا معنی چې نون جوړول په خوله کې، په ادا کې، او په اصطلاح کې التنوين هي نون ساكنة زائدة تلحق آخر الاسم تثبت لفظا ووصلا وتسقط خطا ووقفا ولا تكون للتأكيد. چې په دې تعریف کې د نون ساکن او تنوین و فرقونه بیان کړل شوي دي، چې دا بحث مخکې شپږمه لمحه کې تیر شوی دی او هلته دا فرقونه پښتو کې بیان کړل شوي دي. نو د تنوین معنی د نون جوړول لکه دا نون ملفوظي دی، په تلفظ کې څه نون. خو د درې فرقونه دوه درې فرقونه د نون ساکن او تنوین د یاد کا آسان، چې نون ساکن شکل هم د نون دی او تلفظ هم په نون سره دی، او دا تنوین چې د دوه زیرونو او دوه پیشونو په شکل کې راځي او په خوله کې نون وي، په تلفظ کې نون وي. بل دا نون ساکن چې دا د کلمې په منځ کې راځي، آخر کې راځي، او تنوین صرف د کلمې په منځ کې، او تنوین صرف د کلمې په آخر کې راځي، منځ کې نه راځي. او بل لا چې نون ساکن وقفا او وصلا نون ویل کېږي، دا حذف کېږي نه. او هر چې تنوین دی نو دا د وقف په حالت کې که دو زورونه الف سره بدلیږي او د ضمو د کسرو تنوین څه کېږي؟ حذف کېږي. دا درې بنیادي فرقونه مې وکړل. بیا نو د دې نون ساکن او تنوین لپاره څلور احکام بیانېږي: اظهار، ادغام، اقلاب او اخفاء. اولنی حکم درازی چې هغه ته اظهار وایي. اظهار په لغت کې البیان ته وایي، ښکاره کولو ته. او په اصطلاح د قراء کې اخراج کل حرف من مخرجه من غیر غنة فی المظهر، رایستل له هر یو حرف دی د خپل مخرج نه په غیر د غنې زمانې نه. خدا تعریف خاص ته په اظهار د نون پسې یا په میم پسې د دوه پسې خاص دی. د اظهار عام تعریف چې هر یو حرف ته شامل دی، هغه داسې چې اخراج کل حرف من مخرجه من غیر تغیر کما اقتضى ذاته وصفاته، رایستل له هر یو حرف دی د خپل مخرج نه لکه څرنګه چې د حرف ذات او صفات تقاضا کوي. نو دینه معلومه ده چې اظهار د حرف د اصلي هيئت نوم دی، او د دینه دا خبره ظاهره ده چې اظهار یو صفت لازمه ده د حرف د پاره. په دې حال کې پر حال کې د حروف د پاره اظهار پکار دی. دا ادغام او اقلاب او غیره وغیره دا صفات عارضه دي، د دې د پاره قواعد بیانېږي، قانون بیانېږي، د خفت د پاره دا ادغامونه کیږي. کله کله ځنه خلک دا اظهار هم په صفات عارضو کې راوړي، او سره دې چې خفوی خلک خو زما په ذهن کې دا اظهار صفات عارضو کې نه وړل کېږي، ځکه اظهار د حرف د اصلي هيئت نوم دی. دا خبره چې دلته په احکامو د نون ساکن کې بیانېږي، هغه د دې وجه نه
چې دلته مقابلات بیانېږي لکه اظهار او ادغام مقابل دي یو دا وجه ده بل د دې وجه نه بیانېږي چې اکثر خلک چې د دې د حروف بیر ونه پیژني نو په یوه غلطۍ کې واقع کېږي چې هغه غلطي د اخفا کولو ده لکه من آمنه په دې کله په غلطۍ کې ما آمنه به وي نو د دې وجه نه قرا د اظهار حروف ورته مخکې بیانې ورته مخکې کوي چې ور په دې حالت کې خیال ساته چې په دې غلطۍ کې واقع نشي د دې ودا بدلوي نو والله اعلم اظهار په لغت کې ښکارا کول ته وایي د دې اظهار د فارا حروف شپږ دي حمزه ها عین ح غین خا دا حروف چې کله د نون ساکن نه او یا د تنوین نه بعد واقع کیږي نو دا با ډایرکټ ویل کیږي دا نون ساکن او تنوین په دې کې وا غنه نه کیږي لکه مثال من آمن ډایرکټ ویل شو ينعق ينحتون ينغضون من غل دا مثال نشو ظاهر اول چې دا حروف چې په دې بیت کې جمع کړی شوي دي ان غاب عني حبيبي همني خبره چې دې په اوایلو کې دا حروف د اظهار حروف دي خو په دې اظهار کې چې کمی غلطۍ پیدا کېږي او دا غلطۍ پیژاندل او د دې نه ځان ساتل یو غلطي په دې کې دا پیدا کېږي د خلکو نه کله خلک اظهار کوي خو ورسره قلقله کوي داسې وایي من آمنه من دا تنبول پکې نشته بلکې من آمنه د نون اواز ډایرکټ په خوله باندې ظاهرول په پوزه کې ایستل په خیشوم کې ظاهرول من آمنه او کله داسې کوي چې د اظهار په ځای باندې اخفا ترې نه کېږي لکه ينعق من خوف دا بله غلطي شوه او بله غلطي کله داسې کېږي چې د نقل الحرکت په شان هیئت په دې کې پیدا کوي لکه د همزې نه حرکت ما قبل ته نقل شي او دا نون متحرک غوندې کې ولوستلی شي لکه من آمنه نو نون مفتوح هم نه لوستلی کېږي بلکې من آمنه او یو بل قسم ته خلق غلطي داسې کوي چې اظهار مع تشدید وایي لکه من آمنه چې دا تر اوسه پورې لا موجود شوی نه دی د دې اظهار دپاره دا حروف خاص کړی شوي دي ځکه دا په خپل حال پاتې شوي دي چې د دې حروف حلقي او مخرج د نون څخه دومره نږدې نه چې د دې ادغام شوی وی نو دا نون او حروف حلقي بعید نو د دې وجه نه دې کې اظهار کړی شوی دی په ځای پاتې کړی شوي دي او یو صفت عارضه په دې کې نه دی موندل کړی شوی لکه په شان د اخفا یا د ادغام بیا د کتاب بالا په دې ترتیب باندې بیانوي چې د نون ساکن او تنوین څلور احکام دي اظهار ادغام اقلاب اخفا اظهار اول لاوړي ولی ځکه اظهار په حروفو کې اصل مقدم یو فرع باندې او بیا ادغام راوړي ځکه دا اظهار او ادغام مقابل او په ذکر کولو د ضدین سره وضاحت د شیخ راځي او یاد ده چې د اظهار حروف شپږو و سره د ادغام هم شپږو نو په تعداد کې دواړه برابرو بیا دریم کې اقلاب راوړي چې دا هم یو نوع د ادغام ده او بیا په آخر کې اخفا راوړي چې د اخفا حروف 15 حروف او دا ډیرو په یادولو کې آسان شي بیا په آخر کې دا 15 حروف راوړي چې په یادولو کې څه شي آسان شي لکه مثلا د اول نظر چې د نون ساکن او تنوین څلور احکام دی ولنې حکم مګ د اخفا ده نو د اخفا را 15 حروف ته په 29 کې راټولې ډېر ټیم له انسان سره ډېر ګډوډ کیږي چې دا وسنګ راو باسم
او د اظهار شپه حروف دلته کېده بیا ته ادغام کېده بیا ته با کېده او بیا وایي باقي ټولو کې اخفا شو. د دې اظهار دپاره درې مراتب دي. اعلی درجه کې اظهار د نون ساکن یا د تنوین په هغه وخت کې کېږي چې کله د نون ساکن نه وروسته حمزه راغلي یا ها راغلي، لکه من آمن او ینهون. ولې چې د دې دعاو بعد ډېر دی، ځکه اقصای حلق نه حمزه او ها دا کې نون دلته دی. په دویمه درجه کې د عین او ها دی ځکه چې هغه لږ رانږدې شي، او درېیمه درجه د غین او خا ده. په درېیمه درجه کې اظهار په چا کېږي؟ په غین او خا کې.